پولیسوخته د دنیا پای د وکلن تدریجي مرګ کیسه د ناول دریمه برخه. ما ورته وویل اوس در رسیږم، تشویش مه کوه. زینت پرنچار ته چې نږدې شوم، محمود رهګذر ته مې زنګ وواهه. ورته مې ویل ښاغلی رهګذر، زه له زینت پرنچر سره ولاړ یم، دلته را رسېدلی یم، خو یوه ستونزه موجوده ده چې ایوب سالنګي ما څاري. که لږ تېروتنه وکړم بندي کوي مې. مسکی شو، ویې ویل راځه، د کورنۍ چارو د وزیر زور هم په تا نه رسیږي، هغه خو یو عادي قمندان دی. بیا یې وپوښتل چېرته یې؟ ورته مې ویل د زینت پرنچر مخې ته ولاړ یم. ده وویل ښایستا لپاره چې ته وایې وضعیت ښه نه دی، موږ درښکته کېږو او ځو زما د یو ملګري کور ته. ورته مې ویل سمه ده، زه درته انتظار یم. 5 دقیقې وروسته محمود رهګذر له 2 نجونو سره له زینت پرنچر څخه راښکته شو. زه او موټر چلونکی هم له موټر څخه راښکته شولو. ګورم چې تاجک نجلۍ ډېره لوړه ونه لري، سپینه، چاغه او له ما څخه ډېره قوي وه. په ما یې چې سترګې ولګېدې، کلکه غېږه یې راځنې چاپېره کړه، ټینګ یې ونیولم او ښه زور یې راکړ. راته یې وویل زما مینې، ته څنګه یې؟ په لیدو دې ډېره خوښه شوم. رښتیا به ووایم، زه یې سخت تر تاثیر لاندې راوستلم. ډېر زړه راښکونکي عطر یې وهلي وو. زه یې په غېږ کې داسې کلک کړم، فکر مې کوو چې په لاسو کې یې اوبه شوم. وروسته یې په مخ ښکل کړم. موټر چلونکی مې هم په څنګ کې ولاړ و. هغه وپوښتل دا څوک د قمندان صاحب؟ ما ورته وویل زما موټر چلونکی دی. زه یې پرېښودم، په هغه یې ورمنډه کړه، هغه یې هم په مخ ښکل کړ. رهګذر چې له یوې بلې نجلۍ سره ولاړو، زموږ ننداره یې کوله. را نږدې شو او ویې ویل دا نجلۍ په تاجکستان کې زما له دوستانو څخه ده، تل به یې ستا نوم په خوله و، ما ته به یې تل ویل کاش دا ځوان مې یو ځل نه نږدې لیدلی وای. بالاخره مجبوره شوه ستا د لیدو په خاطر کابل ته راغله. دا بله مېرمن هم د دوستانو له ډلې ده. موږ خپل موټر کې سپرېږو او ته موږ څاره. موټر یې حرکت وکړ. تاجک نجلۍ هم د رهګذر په موټر کې سپره شوه. کله چې لارې ته ووتو، موټر چلونکي مې وویل مدیر صاحب، دا د ظالم لور څومره ښکلې ده، ما په کابل کې تر اوسه داسې ښکلې نجلۍ نه ده لیدلې. بیا یې وویل دا د مدیر صاحب، موږ خبر نه یو او په تا څومره نجونې میینې دي. موږ په همدې خبرو مصروف وو چې د رهګذر موټر د نواباد د هیک پیک په یوه کوڅه کې دننه شو او لږ وړاندې له موټر څخه ښکته شو. دروازه یې راخلاصه کړه. محمود رهګذر ته د کور څښتن وویل لکه چې ډېر میلمانه لرې. کور ته ټول دننه شو. د کور د څښتن هېڅ تمه نه وه چې زه به په داسې ناڅاپي توګه د کور ته ورځم. دا سړی له څېرې نه ډېر دروند او ښه سړی معلومېده. زما موټر چلونکي وویل مدیر صاحب، که چېرې د شپې دلته پاتې کېږې نو زه هم کور ته نه ځم، همدلته در سره پاتې کېږم. ومې ویل ستونزه نشته، پاتې شه. د رهګذر ملګري وویل په خیر راغلی درنو دوستانو. ښایسته نجونو ته یې په ځانګړي ډول ښه راغلاست وویل. ما ته هم نادري ښه راغلاست، زموږ غریبانه کور ته ښه راغلاست. ما هم مننه ترې وکړه. وروسته یې وویل څه مو خوښیږي؟ په پخلنځي کې قورمه لرم، یو بوتل ودکا هم شته. ورېندار مو له اولادونو سره د پلار کره تللې ده. ما ورته وویل د دومره ښو خوړو موجودیت او پوښتنه. کله چې دسترخوان هوار کړ، تاجک نجلۍ له خپله ځایه پورته شوه، تر څنګ مې کېناسته، مخ مې یې راښکل کړ. ویې ویل زه څومره خوشبخته انسانه یم چې نن شپه د خپل عشق تر څنګ ناسته یم. محمود رهګذر او بله تاجک نجلۍ سره مسک شول. د رهګذر ملګري وویل دغه د نادري صاحب په ټول ژوند کې یوه نجلۍ هم زموږ خواته ونه کتل، مګر ته وګوره چې ستا مینانیان له تاجکستانه ستا لیدو ته راځي. ډوډۍ کېښودل شوه. د ودکا بوتل په څښلو مو پیل وکړ. نوي نشه شوي وو چې څښاک خلاص شول. د رهګذر ملګري وویل تاسو په کور کې اوسئ، زه د ښاغلي نادري له موټر چلونکي سره په شرابو پسې ځم. زه پاتې شوم. له رهګذر او 2 تاجک نجونو څخه مو وپوښتل رهګذره، د تاجک نجونو سره د ملګرتیا څه ډول اړیکه لرې چې درته راځي؟ د نجلۍ خواته وکتل. دواړه مسکې شوې او وروسته یې وویل له اړیکو اړیکې جوړیږي ښاغلي نادري. د دې خبرې په کیسه کې مه کېږه. وګوره مینه دې څه درته وایي. تاجک نجلۍ په خبرو پیل وکړ او ویې ویل څېره مې دې ډېره خوښیږي، اندام دې هم ښه دی، خو یوه ستونزه لرې، خېټه دې لږه غټه ده.
خیر دی د دې درملنه هم ما سره شته. دا ناوړه شراب هم سړی بدرنګه کوي، نو ډېر شراب مه څښه. ومې ویل سمه ده نه یې څښم، خو په دې وختونو کې تابلیتکا خورم. بیا مسکی شوه. ویې ویل موږ ډېر ښه تابلیتکا لرو چې په کارولو سره یې هم لږ ډنګرېږي او هم د څېره یعنې جلد روښانه کیږي، او همدارنګه زموږ دا تابلیتکا هیڅ ډول روږدیتوب نه لري چې یو ځل یې ووهې او خوند یې وګورې بیا به تل له همدې څخه کار اخلې. پوښتنه مې ترې وکړه څه ډول دي؟ ګورم چې له خپل دست کول څخه یې د شیشې یو پایپ راویسته. په ژوند کې مې لومړی ځل و چې د شیشې پایپ مې ولیده. پوښتنه مې ترې وکړه دا څه شی دی؟ ویې ویل هغه تابلیت چې موږ یې کاروو، اړتیا نشته چې په ګرم ځای کې کښېنې او چای ورسره وڅښې. وروسته یې له خپل دست کول څخه یو کاغذ راویست. کاغذ یې پرانیست. ګورم کوچنۍ تیږې چې له نبات سره یې ورته والی درلود. وروسته یې د پایپ په منځ کې واچولې او تر پایپ لاندې یې لایټر روښانه کړ. شیبه وروسته یې له خولې څخه ډېر غلیظ دود بهر شو. پایپ یې محمود رهګذر ته ورکړ او ویې ویل وا دې پرې بچیه، قربان دې شم، په دې ډول سلطنتي تابلیتکا. رهګذر هم څو دوده کش کړل. د بلې تاجک نجلۍ نوبت راغی. هغې هم وواهه او ویې ویل څومره خوند لري، ورک دې شي ناوړه شراب او نورې نشې چې دا وکاروې، پوهېږې چې خوند څه دی. پایپ او لایټر یې ماته راکړل. ومې ویل زه یې نه څښوم، زه یې وینم دا دود لري او مخدره توکي دي. درې واړه مسکي شول. رهګذر وویل نادري صاحب ته ډېر پوهې خو بیا هم ډېر ساده انسان یې. دا کله دود لري؟ هغه ټول بخار دی. دود له کومه شو؟ او بیا په افغانستان کې کله دا ډول نشه شته؟ که وي هم عادي خلکو ته بیا کله رسیږي؟ او که چیرې ممکنه هم وي نو بیا کله کولی شي چې دا ډول پایپ د ښاپېرۍ له بچیانو سره وڅښوئ؟ ناڅاپي تاجک نجلۍ وویل زما نوم شغله ده. ما ټول تاجکستان کې اور یعنې شعله رامنځته کړې ده. کوم خلک چې زما مینوال دي او غواړي چې له ما سره لیدنه وکړي، زه د لیدلو لپاره وخت نه لرم، خو ستا لپاره له تاجکستانه دلته راغلی یم او بیا ته نه غواړې چې د خپلې معشوقې له لاسه یو دوه دوده ووهې. موږ هم خوشحاله کړه. زه له تا سره ستا د ځوان مردۍ له امله مینه لرم. که یو دود ووهې څه کېږي؟ فرض کړئ دا په اصل کې یو درمل دی د هغه چا لپاره چې له سلګونه متره لرې واټن او بهرني هیواد څخه ستا د مینې په خاطر راغلي. بیا هم نه غواړې چې خبره یې ومنې او په خوښه یې یوه یا دوه دوده کش کړې. ما ورته وویل مشال جانې اوس دې چې زما د ځوان مردۍ په اړه وویل راکړه چې ویې څښوم. ویې ویل نه زه یې درته نیسم، ته یې یوازې وڅښوه، نوکره دې ژوندۍ ده. دا پایپ سر زما په خوله کې دننه کړ. وروسته یې تر پایپ لاندې د اور لمبه ونیوله او لومړی دود مې کش کړ. ومې ویل بس دی. هغې وویل نه حد اقل لاس یا 11 دوده وڅښوه څو پوه شې چې څه شی دې څښولی. کله به یې چې پایپ راته ونیوه ځان به یې ډېر ماته نږدې کاوه. سینې به یې زما پر مټ ونښلولې او دوامداره حرکتونه به یې ترسره کول. 3 دوده مې چې کش کړه د شرابو نشه یې زما له سره ویسته، لکه څرنګه چې دی مخکې راته ویلي و چې دا شی ډېر خوند لري او تر تابلیتکا ښه شی دی. رښتیا هم همداسې و، خوند یې څو برابره ترې ډېر و. دا وخت مې فکر او هوس را ژوندی شو او له نجلۍ سره ډېر صمیمي شوم. محمود رهګذر وویل دا دې نادري صاحب موږ دې هیر کړو، دې یارې دې بیخي له موږ نه خپل کړې، ټولې خبرې له هغې سره کوې او موږ هېر شولو. تاجک نجلۍ وویل غلی شه محموده احمقه، نه مې پرېږدې چې له خپل لومړني عشق سره څو کلمې خبرې وکړم. بیا یې پایپ زما په خوله کې را دننه کړ او تر پایپ لاندې یې اور ونیوه. هغه لمبه یې چې تر لایټر لاندې نیوله زما له ژونده یې لمبه جوړوله. همدا وخت و چې د محمود رهګذر ملګری زما له موټر چلوونکي سره راورسېده. کله چې کوټې ته را دننه شو ویې ویل او خلکو څومره دود دی، دا دود خو د سګرټ د دود په شان نه دی، نو دا د څه دود دی؟ رهګذر وویل د تابلیتکا دود دی. ملګري یې وویل چې تابلیتکا خو دود نه لري. رهګذر وویل لري یې، د مشاله جانې تابلیتکا دود لري. ویې ویل څه ډول دی؟ کله چې د شیشې پایپ ولیده په لوړ غږ یې وویل د خدای لپاره. سمدستي یې وپوښتل نادري ته خو به مو نه وي ورکړي؟ ورته یې وویل
چې مشاله جان ورته ورکړ. د رهګذر ملګری په غوسه شو. ویې ویل نادري ولې دې وڅښول؟ ورته ومې ویل ولې ستونزه نه لري، ما د خپل رئیس تر مخ هم تابلیتکا خوړل. راته یې وویل وروره دا تابلیتکا نه دی، دا شیشه ده چې انسان تباه کوي او له منځه یې وړي. رهګذر وویل نسته وروره، دا سړی نشه دی او لیونی شوی دی، دا سړی له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخامخ کیږي. ورته یې وویل رهګذره څنګه چاته ستونزه نه پېښوي؟ رهګذر وویل وروره یوه شپه دې کور ته راغلي یو، نصیحت دې شروع کړی دی. ملګري یې وویل زما یوازې یو ویل درته باسول. وروسته یې زما خواته په معنا لرونکي ډول وکتل او ویې ویل نادري صاحب جنازه دې په کوم جماعت کې ادا کړو؟ د کڅوړې له منځ څخه یې 2 بوتله اپسلوټ راویستل، چکه یې هم راوړه، د ټولو په ګیلاسونو کې څښاک یعنې شراب واچول. رهګذر وویل موږ ته شراب مه اچوه، موږ معیشت او پاچاهي کوو. په سړه سینه یې وویل نوش جان موشه. مخ یې وګرځاوه او زما موټر چلوونکي ته یې وویل وروره نه یې څښې؟ موټر چلوونکي مې وویل نه، خپله یې تر هغه وڅښل څو چې نشه شو. تاجک نجلۍ هم ماته پر لپسې ډول شراب اچول. د رهګذر ملګري د یوه ګیلاس په څښلو سره ورته وویل ډېره بدبخته او پاهیږه ښځه یې، په دې هېواد کې مو یو تکړه ویان درلوده، هغه دې هم له موږ څخه واخیست. رهګذر مسکی شو او ویې ویل نادري صاحب کومه خبره نه ده، نشه شوی دی، د شرق او غرب په کیسو کې هم مه اوسه، ته دې خپله نشه وکړه، ځکه چې د نن شپې نشه به دې بیا په ټول ژوند کې هم پیدا نه کړې. تاجک نجلۍ د هر پی په څښولو سره ورو ورو زما خواته ځان نږدې کاوه. د رهګذر ملګري راته وویل پاسه نستوه چې یوه شخصي خبره در سره لرم. له خپل ځایه پاڅېدم، تر لاس یې ونیولم او بلې کوټې ته یې بوتلم. دلته یې زما په اوږه لاس راکېښود او راته یې وویل دغه محمود د تاجکو له دې طبقې سره ډېره قوي اړیکه لري. کیسه یې بیا درته کوم. نن شپه په ډېرې اسانۍ سره در باندې بریالي شول. شیشه یې درته درکړه، پام دې وي که تاجک نجلۍ هر ډول سیکس حرکت ترسره کړ پروا یې ونه کړې، ځان لرې ترې ساته، ځکه که په ایډز ګرفتاره شي بیا به څه کوې؟ بېرته خپلې کوټې ته راغلو. نجلۍ راته وویل زما عشقه له ما څخه مه لرې کېږه او د نشهیي سړي خو په خبرو باور مه کوه. بیا یې پایپ راواخیست او ما هم بیا پایپ په خوله کې ونیوه او په خوند مې خپله شیشه وڅښوله. د شپې شاوخوا 2:30 بجې وې. زما په موټر چلوونکي خوب راخور شو. رهګذر ته زنګ راغی، اوکې یې کړ او ویې ویل هو قمندان صاحب له موږ سره دی. په سترګو قمندان صاحب له خپله ځایه پورته شو. ویې ویل نادري صاحب یو بیړنی کار راته پیدا شو، زه له نجونو سره ځم او ډېر ژر بېرته راګرځم. ومې پوښتل چېرته؟ ویې ویل اړین کار دی، بېرته چې راغلم بیا درته وایم. تاجک نجلۍ وویل ستا صدقه شم، ژر راځو او بېګا دې له خیره ښه چاپي کوم. له ځایه پورته شول او لاړل. د رهګذر ملګري ویده وو او زه هم یوازې شوم. غاښونه مې یو له بل سره ډېر ژور نښتي وو. نه پوهېږم چې د څه په اړه مې فکر کوو. د شیشې نه موجودیت راته زړه بوږنونکی تمام شو. دقیقې مې شمېرلې چې کله بېرته راګرځي. د سهار رڼې څپې راخورې شوې خو د دوی حال معلوم نه شو. بالاخره د سهار 8 بجې شوې خو بیا هم پته ونه لګېده. زما موټر چلوونکی او د رهګذر ملګری له خوب څخه راپاڅېدل. ملګري یې پوښتنه وکړه ویده نه شوې؟ هو نه پوهېږم ولې هېڅ خوب رانغی. ویې ویل چې د ناوړه شیشې همدا خاصیت دی چې خوب له منځه وړي. نادري صاحب ښه کار دې ونه کړ، شیشه دې وڅښوله، که خدای مه کړه روږدی شي ته او کورنۍ دې تباه کېږئ. د سهار 9 بجې وې چې د رهګذر هېڅ معلومات ونه شول. ما د رهګذر له ملګري سره په څښلو پیل وکړ. څه کم یو بوتل مو وڅښل چې رهګذر او ملګري یې راغلل. هماغه تاجک نجلۍ زما خواته راغله، ښکل یې کړم او بښنه یې وغوښته. د شیشې پایپ یې بیا راویسته او دا ځل بیا څو قوي دودونه راباندې کش کړل. د شرابو او شیشې ګډې نشې زه بیخي د لیونتوب تر حده ورسولم. د رهګذر له کور څخه ووتلو. موټر چلوونکي مې ډېر جدي کنټرولولم. په ډېرې سختۍ سره مې کلۍ ترې واخیسته څو خپله موټر ته کښېنم. اجازه یې نه راکوله خو له ډېر ټینګار وروسته یې موټر چلولو ته پرېښودم. په ډېر سرعت سره د کور په لور روان شو. د پولیسو له 5مې امنیتي حوزې سره امنیتي چک پاینټ لاس راکړ.
ډېر ژر ودرېدم. د 5 امنیتي حوزې امیر چې هغه وخت مشتاق په نوم و، هغه هم دلته ولاړ و. ما له ټولو سرتېرو سره روغبړ وکړ. د نشې په حالت کې وم. د هغوی لاسونه مې ښکلول. په لوړ غږ مې وویل ستاسو رښتینو زامنو لاسونه د ښکلولو دي او د امیر صاحب لاسونه مو چې یو خاین دی باید پرې شي. د حوزې امیر وویل ولې نه، په خدمت کې یم. ملګرو ته یې امر وکړ چې ما ونیسي او په بندخونه کې مې واچوي. ملګري یې په ما راټول شول، کش یې کړم او په یوه تیاره خونه کې یې واچولم. دلته دومره ژور خوب راغلی و چې څو ساعته ویده وم. په ناڅاپي توګه یو سیمن صاحب له خوبه پاڅولم. څو ځلې ټکان راکړ څو په خود راشم. ویې ویل وروره، د موجودۍ په وخت کې سړی باید ویښ وي، نشه مې نه ولرې شوې. ومې ویل موجودي یعنې څه؟ ویې ویل د سرخونې موجودي، دا سرخونه ده او د بندخانې د قوانینو په اړه دې له ملګرو پوښتنه وکړه. له موجودۍ وروسته 3 کسان زما خواته راغلل. ویې ویل غم مه کوه نادري صیب، موږ در سره یو، په کیسه کې مه اوسه، په نارینه دا ورځې راځي. د خبرو په جریان کې او له دوی څخه ډېر ورو او په احتیاط سره له خپل جیب څخه د شیشې پایپ راویسته او څو دوده یې وڅښول. ما هم هیله ترې وکړه چې یو دود راکړي. ویې ویل مهرباني، ستونزه نشته. څو دوده شیشه مې وڅښوله. لږ په حال راغلم، خو ښه خبره دا وه چې ټولو زه پېژندلم. له یوه صاحب منصب څخه مې وغوښتل چې ما د سرخونې قمندان ته ورولي. ورغلم او ومې پوښتل قمندان صاحب زه په کوم جرم دلته بندي شوی یم؟ ویې ویل د څښاک په څښلو او د عامه نظم د اخلال په تور. ومې ویل څومره وخت دلته پاتې کېږم؟ ویې ویل دلته نه پاتې کېږې، بلکې له دې ځایه توقیف خونې ته بیول کېږې او له هغه ځای څخه د سرخیپله زندان ته وړل کېږې چې پایله یې 6 میاشتې زندان تېرول دي. نوره کومه ستونزه نشته، دا خو ژر تېرېږي. زه حیران پاتې شوم. بیرته خپلې کوټې ته راغلم. هغه 3 توقیف شوي کسان لا هم همدلته پراته وو. د دوی له جملې څخه هغه کس چې ماته یې څو دوده شیشه راکړه بیا یې پایپ راویسته. د خپل پایپ له سپینو لولۍ ګروپونو څخه جوړ کړی و. ویې ویل نادري صیب ته یې څښوې؟ ورته ومې ویل هو، ولې نه. شیشه مې څو دوده کش کړه. وروسته مې ورته وویل وروره، په دې زندان کې پرله پسې څښول ستونزمن دي، ته دومره پیسې له کومه کوې؟ ویې ویل له سره دې زار، له تا څخه زیاتې نه دي، په داسې حال کې چې په سرخونه کې 2-3 دوده شیشه 500 افغانۍ قیمت درلود. 3 ورځې وروسته مې موټر چلونکی پوښتنې ته راغی. ویې ویل هماغه شپه مو چې موټر له حوزې څخه ویسته او په لومړۍ ورځې چې ته نیولی وې څو کسانو ایوب سالنګې ته زنګ وواهه خو خلاص یې نه کړې. اوس یو څو ورځې همدلته اوسه، څو ځینې خنډونه له منځه لاړ شي. رئیس ته مې زنګ وکړ. ویې ویل دوسیه دې رسمي کړې ده. هماغه شپه دې ونه لیدل چې ایوب سالنګي څه وویل؟ خو وویل که مې په 1 اونۍ کې بندي نه کړې نوم مې ګرځوم. سربیره پر دې چې پوهېدې وضعیت خراب دی، ولې خپل کور ته نه تللې؟ اوس معلومه نه ده چې څه کېږي. که د چیرې دوسیه څارنوالۍ ته لاړه شي، لوی څارنوال هم په غوسه دی، ځکه د هغه په اړه دې هم ډېرې خپرونې خپرې کړي دي. معلومه نه ده چې څه بلا به در باندې راولي. د رئیس له اړیکې وروسته مې روحیه ډېره ضعیفه شوه. حیران پاتې وم چې څه وکړم. یوې څنډې ته لاړم، په زنګنو باندې مې سر کېښود او ډېر سخت مو وژړل. بیا هماغه شیشې والا ملګری را پیدا شو. ویې ویل خفه کېږه مه، هر څه به سم شي، د دنیا هر کار کېږي. که شیشه وهې راځه ولاړ شو، په تشناب کې څوک نشته، هلته په خلاص مټ کشولی شو. ما ورته وویل سمه ده. لاړو، په تشناب کې مې په ګډه شیشه وڅښوله. شپې او ورځې همداسې تېرېدې. 1 اونۍ تېره شوه چې بیا مې موټر چلونکی لیدو ته راغی او راته یې وویل رئیس صاحب کوم کار ونه شو کولی، دوسیه دې لویې څارنوالۍ ته تللې ده. اوس یوازې ستا پلار جان ستا د خلاصون هڅې کوي. څو کسان په موضوع پوه کړي او سپارښتنه یې ورته کړې. څو لوی څارنوال ستا د خلاصون امر ورکړي، خو داسې معلومیږي چې د هغوی خبره هم نه ده منلې. نو صبر وکړه، هر څه به وشي. څو ورځې وروسته مې موټر چلونکی بیا راغی او ویې ویل پلار دې ستا د خوشي کولو په پار د حامد کرزي دفتر رئیس کریم خرم ته ورغلی دی، شاید یوه نتیجه ورکړي. دا موټر چلونکي له تګ وروسته سرخونې په لاسپیکر کې غږ وشو چې خپل نومونو ته متوجه اوسئ. دا چا چې نومونه اخیستل کېږي هغوی توقیف خونې ته لیږدول کېږي.
لومړنی نوم نستوه، د پلار نوم یې نصرالله. چمتو اوسه. وروسته یې د درشو کسانو په تعداد توقیف خونې ته ولېږدول. زما د واده لا ډېر وخت نه کېده. په زړه کې مې وویل که چیرې زه په زندان کې پاتې شم څه به وشي. توقیف خونې ته چې ورسېدو د شیشې خمار را باندې راغلی و. حیران پاتې وم څه وکړم. له هلکانو څخه یو زما خواته راغی او ویې ویل ډېر کسان زما مینهوال دي او په توقیف خونه کې هر کار زما لپاره ترسره کولی شي. له هغه مې وپوښتل ایا شیشه پیدا کولی شي؟ زه یې له میرویس خالدار سره معرفي کړم. هغه زما په معرفت خوښ شو او یوه اونۍ یې ماته په توقیف کې شیشه راکوله. یو ورځ مو یو ګرام شیشه په ګډه ووهله. ډېر نشه شوی وم چې په همدې حالت کې د توقیف خونې له لوډ سپیکر څخه غږ پورته شو نستوه ولد نصرالله جامې دې ټولې کړه ته ازادې. هېڅ باور مې نه کېده. بهر ته ووتلم. ګورم چې پلار مې د باندې زما لپاره انتظار دی. کله مې چې په پلار سترګې ولګېدې سخت تر تاثیر لاندې راغلم او د ډېر شرم احساس مې کاوه. یوه خبره دا وه چې زه ولې بندي شوی یم او بل دا چې له بده مرغه اوس روږدی شوی وم. پلار مې راته وویل بچو زه چې زه کور ته. کله چې کور ته ورسېدو ویې ویل سبا لوی څارنوال اسحاق الکو خپل دفتر ته غوښتی 2 بجې به ورشو.